زمونږ استادو د چارسده امیر محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ټوټل به شخصیت عظیم مجاهد عظیم پیر حضرت مولانا پیر حزب الله جان حقانی سے تشریف راوړو نوې ته هر کله وایو ستاسو ملګرو توجه غواړم مختصر وخت کې یو څو خبرې ستاسو مخ کې عرض کول غواړم ان شاء الله تفصیلی بیان بتاوسو ته زمونږ امیر محترم او زمونږ د علاقې خلو زینت حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم اوی بکی امتیاز ملنګ صاحب یو ډېر بهترین ناتخوانی وکړو یقینا د مونږ چې سره پر راغلی یو مسجد کې ناشو نو دا ټول د نبی علی السلام عشق او محبت دی دا څه ده کنه دی هغه یو کلموي چې رسول الله زده امید د شفاعت لرم او د هر مسلمان دغه امید دی او ان شاء الله له شفاعت په ملاويږي شیخین کریمین ناس رضی الله تعالی عنهما ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما نبی علیه الصلوۃ والسلام یو عرض وکړ چې زما په امت کې به 90000 کسان داسې چې بغیر حساب کتاب جنت الله پاک بوزي او بیا به کوم نه یو روایت کې هر یو زرو سره یو روایت کې هر یو کس سره 90000 کسان جنت ته ځي ابوبکر صاحب تاسو یا رسول الله دا نور خلق بس کی عمر فاروق صاحب کو فرمایلی وی الله جل شانه بر خپل رحمت کې ولا پراډه کې کیدا سه او جنت به وړي بغیر حساب کتاب ابوبکر صاحب نبی علیه السلام ته وکتل یا رسول الله عمر سوي عمر ټیک وي الله پاتې موږ پاغله پکې راولي کله قیامت هولنا کې ډېر سخت زما عزت مند سما عزت مند موږ چې زبر خپل موضوع تراشم موږ تاسو راغون شو د ختم نبوت په عنوان باندې کانفرنس د ختم نبوت تاسو په ډېر اوریدلې وي پرځم کې د ختم نبوت کانفرنس په شرپو کې کانفرنس په تنګي کې کانفرنس په شوډاګو کې کانفرنس په چاسره کې په مرتان کې په نوخار کې په لاور کې هرڅه کې د ختم نبوت پروګرامونه دي چبني اوریدلې چې موږ د هندوانو خلاف یا د سیکانو خلاف یا د عیسایانو خلاف یو جلسه کړې جلوس هم کړی اس بچانی لیدلې موږ صد د قاجانانو خلاف لګیایو دې خلاف یو مشن شروع کړی او ان شاء الله تر هغه وخت پر برنامج شروع وي تر څو پر یو قادین په دنیا کې ژوند دی رستګي کو بنا سمجھ ته دی وجینا چې تاسو لازم بازار نه په دې زم بازار کې یو سړی دی او غیر مسلمان دی مثال کے طور پر هغه ته په ملک کې اوسېدو حق حاصل دی هندو دی عیسائی دی سکھ دی نور دی قاجانو نه بغیر ځکه مستقان دي داګه نه بغیر اوسې کی داغه د غوخي دکان د قصاب دی او په دکان باندې لیکلي چې ما سره د خنزیر غوخه ملاويږي خو کارې پیری کلی دي دروغ نه وي دکانې کې لیکلي دي چې ما سره د خنزیر غوخه ملاويږي سما په خیال کې ځوان دی کې معشوم دی کې بوډا دی غره مسو غوخه نه اخلي ولې دې د خنزیر غوخه ده کارې پیری کلی دي هیڅوک بخواله نه ورځي هو که چرته کې زمونږ یو مسلمان نه خدای مکه هغه دوکه کوي او هغه چې کوم نه لیکلي چې ما سره چيله غوا میغه غوخه دستیاب ته ملاويږي او مس کې چې کوم نه مو سره هغه دوکه کوي چې مو باندې مردار خرڅي یا چې کوم نه را باندې د خنزیر غوخه خرڅي نو زبم دوکه کیږي ما بلبم دوکه کیږي بلبم دوکه کیږي وی دا مسلمان موږ غوخه راکې مس کې موږ چې کوم نه د خنزیر غوخه راکې داغه نه بچول لغونته کې ګران نه دا مثال د کفارو او د قادیانانو دی عیسائی هر سړی پیژني سکھ هر سړی پیژني هندو هر سړی پیژني نور چې کوم مذاهب دي هر سړی پیژني نه پکې رشتہ کوي نه غم خادي کوي نه ورزي نه وسکینی پاسي اسم وزن نه کوي دا هندوان دي او دا چې کوم نه دا عیسایان دي او دا سکھان دي او قادیانان چې کوم دي دوی زموږ نه ګیرا پټکی داونه عبادت خانه جوړ کړی وي کلمه وای درود شریف وای هر څه کوي ویل مسلمان ما دا پہچان لوګون د کې ګران شي او اکثر پکې مونږه رښتې موږي
مونږ سره پکې رښتیو کو مونږ سره غم خادي کو مونږ سره کینو پاسو چیر وټه مل ملا پر څه کوم دا کوم ته پته نه وي چې کله مونږ ته پته ولګي نو پای کې بار رښتیم شي ارس شي وي د دې جماعت عزتمندو مونږ ډېر ځات څور وروړې په دې باندې چې مونږ قاجانانو سره بایکاټ هر طریقې څخه کوم دی هغه کو چې هغه سوشل بایکاټ وي که کاروبار وي که غم خادي وي چې هر څه وي چې کله مونږ قاجانو پیژنو چې سړی قاجانی دی او د نعوذ بالله د پیغمبر نه بعد یو بل نبی مني هغه سره هر کوم تعلقات بیا پرېږدو زما عزتمن ختم نبوت کې درې خبره اهمه ساده خبره یو څه تاسو کوم یو درس غونډه کې زموږ استاد ایمان نه چې لومړنی پیغمبر سیدنا آدم علیه السلام او اخرنی پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګور دې کې یو خبر راکنه موږ وایو آدم علیه السلام پیغمبر او موسی علیه السلام پیغمبر او ابراهیم علیه السلام پیغمبر او چې تلبیغان بیان کوي د مشران بیان کوي نبی اسلام د الله پاک اخرنی رسول دی اوسم دی ګوره او نه اوسم دی ګوره او تر قیامت به وي د آدم علیه السلام د مخکې پیغمبر نو د نبی علیه السلام د وروسته پیغمبر نشته بس دا یو عقیده زموږ تاسو او کله کا عقیده راځي کوڅ یو سړی راغی موږ تاسو چې کوم نه یو سړی ملک به ژوندې کو او دا اسمان چې کوم د خطه کو زمګه بار کړو نورم صدا سي مداري تو پکو ویره زه پیغمبر ما ایمان به پیروړو چې موږ ته هر څه معجزې راکې پیغمبر ایمان به پیروړو نه جنا نه ګور ایمان به پیروړو هي اس ایمان به پیروړو سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ته پیره چاوي ویره جی د غلام قادینی په باره کې شته لیک صفات ورته بیانون دا تاسو جی داسو هغه ورته خبره تا کوم تاسو ما د غلام احمد قادیانی یادوي تی پیغمبر او دی دا خسړ ول پلانګیو غلام قادیانی نه یادوم ما خپل زمانه بزرگان یادوم بزرگان هم یادوم د صحابه یادوم صحابه هم یادوم چې کوم دی ابوبکر صدیق یادوم عمر فاروق یادوم عثمان غنی یادوم علی مرتضی هر یو صحابي یادوم کدی کیو نعوذ بالله سړي پیغمبر دعوا کوم بیا هم نو غور پیغمبر ټول محمد قادیانی مته یاره ویزه پیغمبر اسلام نه بعد بل پیغمبر منه دا ممکن نه ده دا زموږ خط نبوت عقیده ده چې نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نشو د آدم علیه السلام کې پیغمبر نو یو خبر تاسو کومه قادیانان موږ خط نبوت باندې ایمان لري ورغه زموږ جګړه پدې باندې را تتبع عدالت کی مدین ختم نبوت عقیدوی موجود ختم نبوت باندې ایمان دي اوس هم په قسم به د خوري طلاق هم به غرزي زما په ختم نبوت باندې ایمان دي عقیده مې ده څنګه عقیده لکه فرق پکې دی چې موږ وایو نبی علیه السلام اخرنی پیغمبر دی د ختم نبوت عقیده په نبی اسلام باندې ختم نه وي نه ختم نبوت عقیده په غلام محمد قادیانی باندې ختم نه فرق پکې صرف دغه دی تا بزین کې ساتو غوري یو خدا اهم چیز دی شمګو تاسو دا په پټي کې څوک راغی کې په بازار کې څوک راغی په اسلام آباد کې څوک راغی په لاهور کې څوک راغی چې هر ځای کې شرم مثال کې تو پر یو سړی دی او راځه پیغمبر ما یا پلانکی پیغمبر او یا اسمان خطه کو زمګه برکه سړی ملک به ژوندې کو پلانکی چلو ګډنګړي چلو کو نه جنا هر سم دروړي زمګو تاسو بس مسلمانان یو بل مور پلار مشرانو علماء د ځین کې خبره چول چې نبی رسول الله سلام نه بعد بل پیغمبر راتلو والا نشته دی اهم عقیده دی دویم عقیده ختم نبوت په موضوع کې د عیسی علیه السلام د حیات ته اهم خبره تاسو درې خبر اهم کوم باید ان شاء الله په څه تفصیلی کوي زموږ تاسو عقیده نه د قران د آیاتونو ثابت ده د نبی اسلام د احادیثونو ثابت ده چې عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام د مخکې پیغمبر تیر شوی دی عیسی علیه السلام خلاف منسوبې جوړ شوی او هغه چې کوم دین دا چې وخت باچو هغه د خلاف بلکاو کو ویره دې چې کوم نه پلانکې خبرې کوي او دا چل کوي هغه چل کوي بهر خلاف چې کوم نه یو منسوبه جوړ کړل د قتل عیسی علیه السلام ځان تیار کو غسل وکړو ځان تیار کړو او به چې کوم خپل حواریین ملګری دا ټول کړل چې زما په دې بخښ کم یو سړی قرباني ورکړي هغه چې کوم نه عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته بوته دا په دې باندې چې کوم نه یو سړی شهید شو الله پاک وی صریح وی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شوبه ورته شو قتل کړي نه ګوري زمونږ د عقاید د اهم عقیده ده
چې عیسی علیه السلام ژوند دي حیات ته اسمانونو کې موجود دي او قیامت ته نږدې به چې کوم دی بیا راکوزيږي. شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زموږ د علاقې ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی. یو باره کې مو لیدلی وي بهاولپور ریاست بھی سب ججم پاتې شي او ډېر لوی شخصیت پاتې شو د هغې هغه ټیم کې چاره وغوښتو ورته وی چې وي عیسی علیه السلام وفات شوی دی او ته داسې دلیل چې وفات شوی دی ویل چې وي زموږ یو انګریز تلو اسمانونو ته او هلته چې هغه ونه لیده عیسی علیه السلام موجود نو هغه سره ملاقات نه شوی. شمس الحق افغاني رحمت الله علیه ورته وی راخو عجیب خبره کې وی سهار اسمانونو راغلی ما او عیسی علیه السلام راته وی چې وړون انګریز ما لګلو زه ته نه ګورم ما باندې نه اختیار شو ضروري نه لیدم ما سره ملاقات ونکړه. سما عزتمند خلک عقلي دلایل پیش کړي او عقلي دلایل دا پیش کړي چې نن 2023 روان دی چې 2023 کال د عیسی علیه السلام او شو اسمانونو ته قتل دونه وخت سره ژوندې پاتې کیدي شي خرج ژوندې دي روټه پکم ځو خوري خزر روټه مو خوړل چا ولا ورکړم نو او داس پکم نه ماتي قادیانی وځي کې دي به زکات چاله ور کوي ټول پر عیسی سم غم دی وسره زکات په چاله ور کوي تاسو زکات غم نه زما عزتمندو د عقلي دلایل به موږ تاسو چې اورونه غوري زموږ تاسو اکثر چې کوم یونیورسيټي والا کالج والا خلک زموږ علما طالبان ګمراه کیږي نه الحمدلله اکثر دا خبر په هر ځای کې کومه چې عیسی علیه السلام د حیات عقیده را سره چې دینه اکثر یونیورسيټي کالج والا چې کوم دي هغه منکر دي اکثر چې کوم دي عقیده اوریدل دي ودغه عقلي دلایل چې کوم دي اوري او ویره عیسی علیه السلام 2000 کال شو تیر شوی دی او دونه وخت ژوندې پاتې کیدي شو کپڑے به خرین شي او شو بولوینځ او کنه بوینځ او د سپیکړیو کبه نه کړو خوراک پکړیو کبه نه کړو دا ټول عقلي دلایل چې کوم دي هغه پیش کړي. زما عزتمندو د الله جل شانه او زموږ استاد په مس کې ماپین کې ډېر فرق دی. الله جل شانه قادر ذات په هر څه باندې قادر دی. هغه چې کوم دي اصحاب کهف چې کوم دي په دنیا کې 300 کال چې کوم دي ژوندې پاتې کولی شي نو چې کوم دي کارونه الله جل شانه اقول شي ابراهيم عليه السلام په اور کې پاتې کولی شي موسی عليه السلام په سمندر کې لار ور کولی شي دا ټول کارونه چې کوم دي هغه کولی شي عیسی عليه السلام الله پاک حیات ولې نشي ور کولی. او زمونږ استادو دا قدم د چیرې د دنیا د ژوند او د آخرت د ژوند جدا جدا دي. د دنیا د ژوند د آخرت مقابله کې یو نیم یا 2 منټه ژوندۍ چې موږ هغه تیریږي نو تاسو زموږ چې سړی غسل کی یا اودس کی یا روټه وخوري یا وبوس کی نو پکې منټ یو نیم منټ کې نه بیا کېږي نه غوري نه بیا کېږي نه بیا له اودس ورزي نه بیا خوب ورزي اسم نه ورزي. د عیسی علیه السلام دونه وخت لاندې شي غوري چې اسمان ته قتل دي واپس په انشاء الله راکوزيږي. او نبی علیه السلام په زمانه کې مباهله وشو مباهله کول نبی علیه السلام مناظره ورسره وکړه د نجران عیسایان راغلو د عیسی علیه السلام په باره کې نبی علیه السلام ورته غوښتل راځي چې مباهله وکړو تاسو ګورو نه تو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم لو بله مباهله وکړو او یریدل اخلک. نبی علیه السلام په زمانه کې لا دمشق فتح شوی نه شام فتح شوی نه نبی علیه السلام یو حدیث مبارک ذکر کړي چې ان عیسی لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامه. عیسی علیه السلام ګور ژوند دی او فات شوی نه ګور قیامت ته نږدې برا کوزيږي. او نبی علیه السلام فرمای کوم خبره کوزيږي دمشق جامع مسجد په مشرقي مناره باندې با سهار د موس پټیم کې چکم دی هغه برا کوزيږي. بیا نبی اسلام د زمانه نرستو عمر فاروق سے په دور کې دي شام فتح شو دمشق فتح شو مسجد جوړ شو مناره جوړ شو هغه مناره اوس هم انتظار کوي د عیسی علیه السلام دراتګ او بیا چې کوم نه را کوزيږي د سحر د مانځه پټیم کې حدیث مبارک الفاظ ترمذی شریف د سحر د موس پټیم کې برا کوزيږي اذان بشي وي خلکو به سنت کړی وي جمع ته بودريږي قامت په وشي خلک وایي صبر وکړي عیسی علیه السلام په مناره باندې هغه چې کوم درا کوزيږي جمع کې شریک کیږي. امام مهدی علیه السلام امامت ته مخکې ابرارستو شي بیا به عیسی علیه السلام مخکې کوي ابو اینا زدي پیغمبر د امتی په حیثیت باندې کوم دي هغه راغلی ما د نبی علیه السلام امتی په مکه شو پیغمبر په پسې کوم شات هغه ودرېږي سهار مونږ بوږي بیا چې کوم دي دوه دجال چې کوم دي هغه وخت لې زمای ځتنه کوم ته څوک هر څو وای د عیسی علیه السلام مقدس مسره د حیات تک وره حاجی کچته زموږ تاسو کې شران لګو سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته بار ملکونو ته نو ګوري چې د عقیده او تمک چې کوم دي هغه سمجھو کوم تاسو درې مې کوم اهم او اخیری خبر را هغه امام مهدی علیه الرضوان امام مهدی علیه الرضوان څوک دی حدیث مبارک کې راځي دا
مولانا حسین احمد بدنی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ لیکل دا الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ 36 احادیث چې کوم دي هغه راوړي دي د عیسی علیه دا امام مهدی علیه رضوان پر اتک باندې زموږ مجلس ختم نبوت چې کوم دغه چاپ کړی دي. نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې به سړی پیدا کیږي یؤاتی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابیه دغه نوم زمانو په شان دی عبد محمد وی د پلانو می عبد الله وی مدینه منوره کې پیدا کیږي بیا به کوم دی د مدینه منوره حاکم کله وفات دی به هجرت کی مکه مکرمه ته چې ما حاکم نکی او چې کله بیا د طواف کوي او اوم چکر ختمي کله د مقام ابراهیم او حج اسود په منځ کې به د شام ابدال په جنی ابدال د بزرګي او انتها ده د بزرګي او انتها ده هر وخت 40 ابدال پس مکه باندې موجود دي او چې کوم وفات کیږي الله پاک یو بل ابدال چې کوم دی هغه پیدا کوي د شام ابدال به امام مهدی علیه السلام کې زنیما دې په علامات باندې او پیجنی پلاس باندې بیعت کی جهاد اعلان باغو کی یو لخر بولیږي بل بولیږي درنګ په خپل باندې بیا شو شام ته ورسیږي بابا ساده مو پټیم ګره لپاک عیسی علیه السلام امر کوڅ کو دجال بچ کوم نه واقعت لې اوس سمای عزتمندو مسله دا چې سړی امام مهدی جوړيږي هر سړی چې امام مهدی که تاسو خیال کړی په سوشل میډیا باندې تقریبا د روزه کې یا روزه نمخ کې فیصل آباد کې او خزوا او هغه چې کوم نه سو خرافات خړلو شرز ودوم او خوب کې راتره له الهامات را باندې شو چې بس د خدای ولی او با چې کوم نه پیغمبر ځان درجه ته چې کوم نه ځان هغه ورسو او زما د ازویری چې کوم نه دا چې کوم نه امام مهدی علیه رضوان نعوذ بالله او زما یو خور د علم چې کوم نه الله پاک ډېر لوی صفات چې کوم هغه ور کړی دي او چې کله دا عوامو نه بچ یو پولیس بوزي نو هغه چې کوم نه میډیکل منټل غروزي یا ولې ونی وي یا چې کوم نه حالانکه په دې ملک چا دا داونه کړ چې راځي جرنیل ما چې کوم نه فوجي ما صدر ما وزیر اعظم ما دې مکه چا ګستاخی نه کړه چا نو شو نه کړ خو چې کوم سړی لیونی وي ګستاخی کې د پیغمبر بګي ګستاخی کې د صحابه بګي ګستاخی کې د امهات المؤمنین بګي نور څه باندې کې زما عزت مندو خو حاصله کوم غوتا سودا دلته کې څوک دا وګیر چې نعوذ بالله امام مهدی علیه مو پیدا یقین کو امام مهدی علیه رضوان نه نجی ګور ها دا باندې کو موږ تاسو به خپل علماء په روان یو ګور حاجی بل زما عزت مندو اخري خبر تاسو ته عرض کوم دا زمانہ ډېر د فتنو دا حدیث مبارک کې راځي د الفاظو کې غلطي کې مفهوم تاسو ته وی اخر زمانہ کې بعد دا فتنې دون ډېر شي چې دا څنګه چې تسبیح اوشتي ګر دانی یو بل پسې روان وي ټول تیز بچ کوم نه غره روان وي دا هغه زمانہ نه ګوره ها یو طرف تم فتنه بل طرف تم فتنه بل طرف تم فتنه سيو شکل کې سبل شکل کې سبل شکل کې حدیث مبارک کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء شکل اسلام راغی دا ډېر ناشناو خلکو اداره چې چرګی دي شره 300 بوتان سن یو خدای چې کوم دي ارس کول شي نبی علی السلام وی چې الله پاک پیغمبر مرسیه پیغمبر دی ناشنو چا یقین نکو اخر زمانه کې بیا ناشنا شي فتوبى للغرباء اے غریبانو وسه مبارک شي ګورخه دا دین همیشه لپاره چې کوم دي غریبانو راغشت دي سینې چې کوم اغلا کولې دي زما عزتمندو زموږ عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت شکم 50 کې زموږ یو جماعت ته زموږ ور نور سکار نشته لري یا موږ الیکشن کو یا چې کوم دي موږ ناله جوړو یا چې کوم دي موږ نور چې کوم دي کارونه کو نه جنا نه سړکونه جوړو اس کار زموږ نشته کوي زموږ صرف دا یو کار چې کوم دي مشران مجلس مقرر کړی دي او داغه سرخیل چې کوم دي 50 کې زموږ امین مولانا پیر حزب الله جان حقانی سے الحمدلله او زموږ ټول اکابر په اعتماد دي وایي چې سدینا د غون کې پی کې او د غون پاکستان زموږ چې کوم مجلس مشرو په باندې اعتماد الحمدلله تاسو په اعتماد څنګه نشته دي او بیا چې کوم دي زموږ خپل نتورک دی جوړ نه چې څنګه موږ ختم نبوت کړ په پنځو بر اعظم کې زموږ دا ختم نبوت کړ په یو نوم باندې چې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د یو نوم زما عزت مندو او زموږ چې کوم ما مشروي د مجلس عالمي ابر زمانه قطب اولی وی او همیشه په دغه شان تر روانه ده زموږ بزرګ نه چاته پوښتنه وي تاسو کوم امیر راضي ټول نقشبندیان راضي د سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نواله ته زموږ اوس حافظ نصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتهم پوری ټول نقشبندیان دي بزرګ نه چاته پوښتنه کوي تاسو ټول نقشبندیان روان دي بيداواله وای زما ذهن کې سنوخ یو جواب ورکړي بل الله پاک ډیر موافقت هغه سره ورکړم ما ورته وی چې ګړو باندې سرخیل چې کوم جنرال چې کوم ختم نبوت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه نقشبندیو الله پاک ایره قبولیت دومره ورکړو چې تر قیامت پورې باندې چې کوم بزرګ چې نقشبندي وي ان شاء الله او زموږ په سم الحمدلله نقشبندي دي ښا اچھا سره دا برکات دي بیا زموږ عزت مند زموږ پدری ور تحصیلونو کې خپل جماعت دي خپل جماعتونه دي
زموږ چا سدي چې کوم جماعت ته داغه امیر مولانا عبدالوهاب درویش صاحب دی د شب قدر چې کوم جماعت ته داغه امیر چې کوم نه مولانا میا ایاز حقانی صاحب دی د تنګي چې کوم جماعت ته داغه چې کوم تاسو معروف شخصیت ته اور شوډاګو بابا جی فرزند جناب سید شمس الحق صاحب دامت برکاتهم جو ډېر لوی هستی دا والد صاحب ډېر لوی هستی والو تاسو موږ چې کوم دي جماعت ملګری مشران دي ادي سرپرستی لاندې چې کوم دي موږ هغه کار کوو زموږ د ختم نبوت دونه بهترین نیټورک ته کې چاته مسله وي په کراچۍ کې په پنجاب کې په لاهور کې په کوټه کې په کم خاریه کې چې چاته کم یو ختم نبوت متعلق سم مسله وي ان شاء الله زموږ په هر ځای کې خپل دفتر یو خپل مبلغ پای کې ناس وي او د ختم نبوت خدمت پتاو ان شاء الله هر ټیم چې کوم دغه مهیا کوي کغه په عدالت کې وي که په کچرو کې وي که په تاڼه کې وي که په هر ځای کې وي ان شاء الله تعالی چې اس قسم تکلیف به او چاته نه وي او آسان طریقې دغه کې شي ما سره رابطه نه کیږي پیر صاحب سره نه کیږي حاجی صاحب سره نه کیږي مدثر سره نه کیږي بل چا سره نه کیږي زمونږ یو پیج دی پرې هغه موبایل خو هر چا سره اوس وي کنه جی خیر پر استعمالو زمونږ یو نیټورک دی www.amtkn عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت amtkn.com شکایت دا کلک کی پدې کې بتاته لایبرری راشي د 1998 نواله تر 2023 پورې د سالې بتاته لولاک ملاويږي ختم نبوت بچکم دغه ملاويږي پای کې چې کوم نه خپل نمبر د هر خارجي مبلغ نوم موثر چې کوم نه موبایل نمبر او چې کوم نه موجود دي چاته هم څه مسله وي ان شاء الله ملګرو سره کوم رابطه وکړي زموږ 50 کې بهترین مرکز او بهترین دفتر چې کوم نه هغه جوړ کړی دي د 40 کې چې کوم نه اډه ترنو روډ باندې د قضا کې یو عالمي دفتر ماشاءالله پای کې ملګر هر ټیم چې کوم نه غناس موږ پکې کوم نه موجودو 50 کې چاته ختم نبوت متعلق څه مسله وي ان شاء الله تعالی موږ تاسو ته هم وخت چې کوم نه هغه تیارو ختم نبوت خدمت ته ان شاء الله هر وخت چې کوم نظام تیار هغه ساتو زموږ د علماء سره د مشان سره ان شاء الله موږ کومک په چې کوم نه هغه کو مالی جانی هر کوم تعاون په چې کوم نه هغه کو زموږ دوه رسالې دي یو لولاک یو ختم نبوت لولاک ماهانه راځي تقریبا 25 روپے قیمت ته راغی او ختم نبوت چې کوم نه هفتو راځي تقریبا 15 دی کې 20 روپے قیمت دی دا چې کوم نه هر ملګری ځان ته جاری کی دا بساس یو صدقه جاریه می په ختم نبوت سره تعاون ومي ان شاء الله سلام چې کوم نه هغه ګوره چې ته پمپلیټ پکاوي چې ته څه قسم تعاون وي ان شاء الله زموږ د مشران تاسو ته هم وخت کوم دغه تیار وي لا پد عمل کو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زمونږ مهمانی خصوصی هغه تشریف فرما دي زو بلا تاخير دعوت ورکوم فری طریقت رهبر شریعت شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء